لویه څارنوالي وایي د داخلي او خارجي امنیتي جرایمو پر ضد د مبارزې په برخه کې په 1409 مالي کال کې 6359 لوی او کوچنۍ قضیې چې وزیران، والیان، د ولایتي شورا استازي، محلي او مرکزي رئیسان پکې شامل دي ثبت او رسیدگی ورته شوي چې ډیری کسان د خپل جرم په سزا رسیدلی دي. که بر شما گفتم 1800 قضیه فساد اداری، از این جمله 266 قضیه مربوط به جرایم سنگین فساد اداری بوده که در همین گزارش هم تعداد کسای شما میبینید که از مقامات چون قضایا زیاد است، ما سناتور داشتیم، ما وزیر که محاکمه شد وجود داشت، والی وجود داشت، شورای ولایتی وجود داشت، شاروال وجود داشت، معین وجود داشت، از لحاظ عسکری جنرالان که افسران عالی رتبه، از دگروالان. البته او جزئیاتش در داخل از این گزارش وجود داره. این خود نشان دهنده از این است که مبارزه با فساد در سطوح مختلف در پهلوی از که در این 1800 قضیه که مورد رسیدگی قرار گرفته مامورین دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و از لحاظ سطوح هم شما می‌بینید که تمام سطوح را در بر میگیره و این خود نشان دهنده از این است که در حالاتی که جرم وجود داشته باشد تحقیقات قانونی صورت گرفته و در اون مرحله هم این تعداد مورد محاکمه قرار گرفتن. او را شما در این رابطه اطلاع دارید. ملت ته د ځواب ورکولو په غونډه کې د هیواد لوی څارنوال محمد فرید حمیدي وویل لوی څارنوالۍ د 1409 لمریز کال له عادي بودیجې د 3 میلیارډ او 102 میلیونه افغانۍ څخه د کرانتین او لیدې کبله په اجراتو کې له خنډونو سره سره 130 میلیونه افغانۍ په رڼا او موثره توګه لګولې دي چې د بودیجې 98 سلنه لګښت ښایي. لوی څارنوال د مخدره موادو، تروریزم، جنایي او نور برخو کې د لاسته راوړنو خبر ورکوي. اینا دستگیر شدن، گرفتار شدن و در مورد از اینا عدالت تامین شده. در قضایای مواد مخدر متاسفانه شما میدانید که هم مردم افغانستان، جوانای ما و خانواده‌های ما هر روز قربانی میدن و جگرگوشه هایشان در گوشه و کنار جاده‌ها نه تنها در شهر کابل و در سراسر افغانستان هر روز روح و روان ما را به خاطر از دست دادن این جگرگوشه ها و جوانای ما آزرده می‌سازد. بنابراین رویکرد عدلی قضایی و رویکرد سارنوالی در مبارزه با مواد مخدر هم اختصاصی است و دید ما اختصاصی است و با حساسیت با این قضیه رسیدگی صورت می‌گیرد. سارنوالی یا مرکز عدلی مبارزه با جرایم مواد مخدر و مسکرات در یک سال گذشته تانستند که در حدود 1173 قضیه سنگین قاچاق و فروش مواد مخدر مورد رسیدگی قرار بدن که به این ارتباط 1272 نفر مورد رسیدگی و مورد تطبیق قانون و مجازات قرار گرفتند. مرکز عدلی قضایی که در کابل موقعیت دارد و سطح ملی صلاحیت دارد جرایم سنگین قاچاق و فروش مواد مخدر اینا مورد رسیدگی قرار میدن. البته سایر سارنوالی‌های ما که من گفتم در حدود 22000 قضیه دیگه در موارد جنایی دیگه هم داشتیم. او قضایایی است که موارد عادی‌تر و کوچکتر مواد مخدر مورد رسیدگی قرار میدن. لوی څارنوال زیاتوي چې عدالت د خلکو د لاسرسي په موخه په 1409 لمریز کال کې لس غیر فعال ولسوالۍ د محلي کادرونو په ګمارنې سره فعال شوي دي چې له دې وړاندې به هلته صحرایي محاکمې ترسره کېدې او یا به هم هغلته خلکو د خپلو قضیو د حل لپاره نورو ادرسونو ته مراجعه کوله. در رابطه با تعداد ولسوالی‌ها رئیس منابع بشری هستند میتونن بگن که چه تعداد هنوز هم مشکلات داره. عمده‌ترین مشکلی که ولسوالی‌ها شما میدانید متاسفانه بحث نبود امنیت است، بحث اولیش. بحث دوم نبود دفاتری که سارنوال و قضات و نهادهای عدلی قضایی دیگه که مربوط به وزارت عدل و نهادهای دیگه میشن، این هم یکی از اون بحث هاست. رفت و آمد از لحاظ امنیتی این از جمله مسائل است. ما برنامه‌ای که گرفتیم این موضوعات کلش در نظر گرفته تانستیم که هم یک تعداد ولسوالی را در حدود 80 ولسوالی را که طی سالهای گذشته تانستیم اینا را فعال بسازیم. این موضوعاتش هم ما تانستیم که در نظر بگیریم حتی در موارد که ما امکان استخدام کادر محلی که فارغ شرعیات و حقوق باشه این را فراهم کنیم. قانون تشکیل و صلاحیت را هم صلاحیت سارنوالی را ما در مورد ولایات ناامن که دوباره افتتاح می‌کنیم این را تعدیل کردیم. یعنی پروسه تعدیل قانون هم یک پروسه طولانی است. اما به خاطر از اینکه ما بتوانیم در ولسوالی‌های ناامن
که مشکل رفت و آمد و مشکل تدابیر امنیتی کاهش بدیم، از کادر محلی که از حقوق و شرایط فارغ شده ما از امور سوالی استخدام می‌کنیم. به همین خاطر قانون هم توانستیم که تعدیل کنیم. در رابطه د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم څه باندې کال وړاندې د اوسني لوی څارنوال په نوښت او ولسمشرۍ مړی په ملاتړ رامنځته شو، خو دغه مرکز باندې ځینې نیوکې هم دي. د خلکو تمه دا وه چې مرکز به خپلې چارې د لوړپوړو چارواکو د فساد له دسیو پیل کړي، خو لوی څارنوال بیا وایي بشپړ اصلاحات اوږدمهاله هڅو ته اړتیا لري.